السلام علیکم ویلکم ټو محمد امیر افیشل زم ستاسو ورور ستاسو منټور محمد امیر جی سټرنسون نو پریویس کوم زمون چې لیکچر نمبر 41 او پای کې مونږه ډیسکس کړو ببل سارت صحیح ده په ببل سارت کې ایکستریملی سوري چې زماره په کې څه امپورټنت خبري یری شي وروسته بیا ما ته رايات شو چې بیا ما کلاس الریډ اپلوډ کړو او ما دا کلاس بیرته اوریدو نو مول چې دا خبرې په کې ما ډیسکس نکړي نو دغه د لپاره ایکستریملی سوري دیټس وای ما چې کوم د دې لپاره یو بل یو کلاس چې کوم د تاسو ریکارډ کوم چې هغه کوم خبرې زموږ پات شوی موږ ډیسکس کوم ګوره دا زموږ پریویس کلاس کې په ببل سټارټ باندې زموږ پروګرام کوم چې دا موږ لیکلو د تاسو کته هم سمپل دا زموږ سره ورکوټه پروګرام د ډېر ایزي پروګرام د ببل سټارټینګ لپاره او دا تاسو سټیپ بای سټیپ هر څه ډیسکس کړو چې مطلب دا فار لوپ موږ د ایټریشنز لپاره لو او دا چې کوم د موږ سره ایلیمنټ دا غیر لپاره لو بیا داسې موږ هر څه موږ ډیسکس کړو صحیح نه ببل سټارټ موږ ډېر په ډیټیل سره ډیسکس کړو اوس پریویس کلاس تاسو کتلې کنه پریویس کلاس کې ګوره دا مونږه په یو اره چې هغه زم سره اي ار ار نوم صحیح ده په اي ار ار نیم اره کې زم سره 4 الیمنټس دا غي زم سره کوم ډیټا ټایپ ته دغه انټیجر نو دا یو سلور نمبرز دی اره ته مور واچل 4 الیمنټس هغه زم سره شو 93 24 19 5 چې دا زم سره په یو ارینج پام کې دا نمبرز نو لیکل شي ما تاسو چې یاره مونږه ببل سټ په تر باندې دا نمبر سکو دا سټ کو په اسندینګ اډر کې نو سمپل دا زم سره چې کلمه پروګرام رن کو نو تاسو کته شي دا زموږ سره چې کوم دا نمبر زو دا نمبر زو بار تاسو کته شي 93 24 19 5 دا زموږ سره شو دا ډیټا زموږ سره سارت شو د سارټینګ اره چې کوم دا زموږ سره راغی 5 19 24 93 93 24 19 5 دا څه کنه نو دا مونږه سارټینګ وکړو خو دا سارټینګ مونږ تاسو ته دی او تاسو ته اوس پته لګیږي زموږ سره دا ډیټا مونږ اسندینګلی سارت کړه وس ما تاسو ته په کلاس کې زمونږ د خبرې رشو چې دا ډیټا مونږه ډیسندینګلی څنګه سارت کوو لکه اسندینګلی اوکے دیټس ټو فاین دا خو موږ سارت نو څنګه دا ډیټا ډیسندینګلی څنګه سارت کوو خو دا ډیټا چې کوم تاسو ته مالک 23 24 دا تاسو مال ته ګرافیکلی ریپرزینټ کړي او په پروفایل کړي دیټس وای ما هم هغه سیم انسی بیل ته پروګرامینګ کوم واغستې صحیح ده اوس راځو چې مطلب لکه دا په پروګرام تاسو مارک سکل دا اسندینګلی ډیسندینګلی څنګه نو ډیسندینګلی سمپل دا خبره ده چې کته تاسو کته شي په اپ کې مونږ چې کوم کنډیشن لګولو پای کې وته مونږ سی لیو چې کچرته د اره اپ آی مطلب د اره اپ آی زم سره 0 دی نو کچرته په د اره اپ 0 باندې کم چې په 0 انډیکس زم سره په د اره کې 93 مې کدا چرته غټو د اره اپ آی +1 مطلب آی زم سره 0 +1 1 راځي کنه مطلب چې دا په اره کې په 1 انډیکس باندې کم ډیجټس ته کم سره کدا غټ اور د دې 0 انډیکس نه دوه سویپ کو غټ نه دا خالد کنډیشن فال شو د پروګرام به زم سره ټرمینیټ شي دا کم اف سټیټمنټ جو نو سمپل په خپل ځای پاتې سویپینګ ته بیا ضرورت نو خو چونکی 93 غټو 24 کم د موږ دلته سویپ کول خو زموږ سره کنډیشن اسندینګ ورو په اسندینګ سویپینګ په کار ځکه چې اسندینګ کومګه دا ډیټا سورت کول نو 24 مخ کې په کار ویب 93 په کارو نو دلته موږ لګولو چې اف ARR I is greater نو سمپل غازم سره دا ascending د پاره کې تاسو descending د پاره کول غواړي نو سمپل به تاسو کې دلته زم سره دا بریکټ تاسو چینج کړئ تاسو بول کې چرته د اره اپ آی زم سره less than اره اپ آی +1 صحیح ده د اره اپ آی زم سره دا دی کنه کدا چرته د دینه لیس د دینه کم نه بیا سویپینګ وکړو چرته د اره اپ آی مطلب دا په 0 انډیکس زم سره کم ویلیو دا کدا چرته ته دی 1 انډیکس نه کمای نو بیا سویپ کو چې چوي چې سویپ کوي مو نو چونکی دا زموږ سره شری اره اپ آی زموږ سره سره دا د دینه لکه مطلب دا اره اپ آی +1 ته سوانه نه کنه دا هو کم دیم چې کم دی نو بیا خو سویپینګ ته ضرورت نشته موږ چې دا غټ نواله سویپ کا چونکی دا دی اره اپ آی 0 انډیکس زموږ سره کم 93 دا کم دی 24 نه سویپینګ ته ضرورت نشته نو بیا سمپل به دا زموږ سره دا دوانه چیک کی صحیح ده نو دا چې زموږ سره دا پروسیجر راشي که زه دا پروګرام رن کوم دا ویډیو وس با زموږ سره اوس په ډیسندینګ اډر کې راشي چې ګور اول به 93 راغی بیا زموږ سره 24 19 5 صحیح ده خو کدا ویډیو سره چینج کما دا الریډي زموږ سره په ډیسندینګ اډر کې دیم نو دا کار به زه وکړم چې لیټ سپوز 24 په ځای باندې ما واغستو 51 صحیح ده 51 1 بوالم صحیح ده او دلته لیټ سپوز ما واغستو 33 داسې مو واغسته ګډوډ او دلته به زه دا کما لیټ سپوز 131 में को 131 نه بس 100 مړه بس شی واله 141 में को لیټ سپوز اوس مونږ ګور دا په ډیسندینګ نو 141 به ول لږ کنه نو ګور دا ډیسندینګ زم سره شې شوې او 141 راغی بیا په 93 راغی بیا په 33 راغی بیا په 1 راغی نو دا ډیټا زم سره ډیسندینګ سارت شو د سو دغه یو انګل بریکټس په تر باندې چې کله مونږ لیسن لګولې نو هغه څنګه چې کله مونږ د اره اپ آی چې کوم دی دا شکل د ګریټر کړه نو بیا زم سره دغه ډیسندینګ شو ښه یو خداو
بل زموږ سره دا قصه وه که ستاسو یاد شي چې په دې اره کې خو کې دا هر څه مونږ وکړه صحیح ده. اوس زمونږ دا قصه کوو که چېرته دا زه بیرته دا پروګرام برابر کړم ساري کنټرول وای اوس ګوره که سوچ وکړې که نه په دې اره کې چې مونږ کومه ډیټا اخیستې ده زموږ سره انټیجر ټایپ ډیټا ده مطلب زموږ سره انټیجرز دي که نه. اوس زه غواړم چې یاره لکه اوکې زه دا انټیجر خبره خو مونږ وکړه چې انټیجر نمبر مونږ څنګه سارټ کوو. اوس زه یم چې آیا په ببل سارټ په ترو باندې مونږ کرکټر چې کوم دی هغه مونږ سارټ کولی شو که نه شو. ګوره دا خبره هم مونږ په هغه کلاس کې نو منشن کړي دا هم ډېر مست دی تاسو زه دا چې کوم دی کلیریفای کړم چې کریکټرز هم لکه فرام A to Z دا څه کولی شو دا مونږ سارټ کولی شو صحیح ده. لکه لیټ سپوز دا زموږ سره یو ارې دی که نه د دې ارې انټیجر د دې ارې ټایپ ما انټیجر اخیستی و لیټ سپوز کیر والمه کرکټر والمه what I'm doing characters والمه او دا لیټ سپوز یو 4 کرکټر والم صحیح ده. دا چې په what is this په ډبل کوټ کې زه چې کوم دی لیټ سپوز ما یو زیډ واغستو سیمپل به دا زه هم داسې کاپي پیسټ کوم چې اسانه شي مونږ ته ټولو کې داسې کاپي کوم صحیح ده. 4 ایلیمنټس لپاره مې لیټ سپوز داسې زموږ سره یو کرکټر دی 4 کرکټرز دی هغه مونږ په یو ارې کې سارټ کوو. لیټ سپوز به داسې رینډملی ای مو واغستو دا به داسې کیو والمه چې څه شی مخې له راغی او دا به داسې لیټ سپوز او یا پی مې واغستو صحیح ده. اوس ګوره کې او پی خو که څه بل ته ډېر نږدې نه راځي خو زه هسې یو لیټ سپوز کې مې واغستو صحیح ده. اوس زه یم ګوره چې دا زما سره یو څلور څه دي دا زما سره یو څلور کرکټرز دي دا زه څه کوم دا زه اسینډینګ سارټ کول غواړم چې مطلب لکه اول ای راشي په ای پسې بیا کې راځي په کې پسې بیا کې او کې پسې بیا زی راځي که نه. سمپل په دغه طریقه زه غواړم چې دا زه څه کوم دا زه دا به هم زه کرکټر کوم کرکټر صحیح ده. ښه اوس داسې کار کوو چې د لوی شه چې راځو دا پروګرام رن کوو. ګوره زموږ سره یو ارې شو صحیح ده په ای ار آر نیم باندې 4 ایلیمنټس دي زموږ سره یو پکې موږ زی کو ای کو کیو کو کې د زموږ سره 4 ایلیمنټس دي د هغې سره زموږ سره چې کوم دی سارټینګ اوکې لیټس ټرای چې زموږ سره ریزلټس راځي نو تاسو کتی شئ ای کې کیو زی زموږ سره شی شو دا زموږ سره زموږ سارټینګ ارې شو صحیح ده. سارټینګ ارې زموږ سره سارټینګ ارې از ای کې کیوز ای کې کیوزي صحیح ده. که تاسو ته داسې وښیم دا اوس بیا موږ رن کول غواړي خو دلته به داسې کوم صحیح ده. دا موږ اسینډینګ لیکله صحیح ده. ګورئ دا موږ څه کړي دا موږ اسینډینګ لیکلی ای او زموږ سره ای راغی ای پسې بیا کې دی بیا کیو دی وټ ایور لایک دیټ صحیح ده. اوس که چېرته زه غواړم چې یاره دا زه ډسینډینګ لیکم نو سمپل په اف ته به راشي په اف سټیټ مې دا ته څه کړه دا ته داسې کا دا کوم زموږ سره انګل بریکټ چې دا ته سمپل بدل کړه زموږ سره ډسینډینګ کې شو صحیح ده. اوس څه شو اوس راغی اول زی راغی زی پسې بیا کې کیو بیا کې ای دا زموږ سره شو کرکټرز په دې کې هم مونږ څه کولی شو هغه مونږ سارټ کولی شو. اوس که یاره مونږ د ببل سارټ د سټیبلیټي خبره وکړو نو ببل سارټ زموږ سره یو سټیبل الګوریتم دی ځکه چې دا زموږ سره زموږ کم اډر چې کومي که نه کم پرایورټي د ایلیمنټس هغه هم سیم په هغه دغه پرېږدي. لکه مطلب لیټ سپوز داسې والمه چې زموږ سره 2 ایلیمنټس د هغې سیم پرایورټي دی دا چې کله زموږ سره سیم ایلیمنټس دا بیا هغه نه چیړي صحیح ده هغه نه چیړي په هغې کې دا لکه موږ ویلي وو که نه چې مطلب لکه زموږ سره داسې لکه مطلب د دې پرایورټي داسې اوس ما سره کلرایز وي دا اوس ما داسې کلر کړي وي تاسو بیا ښه پته لګېدلی خو زه تاسو په ایم اس ورډ کې لیټ سپوز کفو یې کړم خو دلته اوس قصه لږه داسې شي چې ما ته به لږه ګرانه شي داسې کار به وکړو زه دا ویډیو لږ پاس کړم تاسو ته بلته اول ځای بریکټس ول دغه کړم بیا تاسو ته وښیم صحیح ده. ها نو اوس چې کوم دی ګورو چې یاره زموږ سره ببل سارټینګ سټیبل الګوریتم دی که نه دی نو ګوره اولنۍ خبره زموږ سره دا ده که نه بچې د لوی شه چې دا تاسو وګورئ نو لکه مطلب دا زموږ سره یو ارې دی زموږ سره ایلیمنټس دي 93 2825 صحیح ده. اوس دا 2 زموږ سره لیټ سپوز سیم ډیټا را سیم ایلیمنټس دي صحیح ده. نو اوس زه څه کول غواړم ګوره لکه د زموږ سره د اولنۍ چې کوم 2 دي کلرز ما ډفرنټ واخیستل مطلب د دې پرایورټي جدا ده د دې پرایورټي جدا ده د دې پرایورټي صحیح دی د لیټ سپوز د دې ریډ پرایورټي پسته ترې چې کوم زموږ سره سیم بل 2 ده کوم چې زموږ سره یلو 2 ده د دغه پرایورټي څه کوم دغه لیټ سپوز سیکنډ باندې زموږ سره دا زموږ سره پسټ نو ګوره په ببل سارټ کې موږ چې زموږ سره څه کوي نمبر سویپ کوي نو ګوره اول نه کار ستاسو 93 2 په خپل منځ کې سویپ کړي نو 2 مخکې راغلی 93 بعد اوس چې کوم دی 93 د 8 نمبر دی نو 93 8 چې خپل منځ کې سویپ شو نو 8 مخکې راغی 93 بعد ته لاړ اوس د 93 د 2 سویپینګ دی نو 2 مخکې راغلی 93 بعد ته لاړ صحیح ده. نو ګوره زموږ سره سیمپل څه وشو په لاست کې زموږ سره سیمپل او که اوس دا یو ایټریشن موږ بل وکړو نو پای به مخکې راشي 93 بعد ته راشي صحیح ده. نو دا زموږ سره چې دا کوم 2 دی او دا 2 دی د دې پرایورټي به زموږ سره بالکل مینټین پاتې کېږي دا 2 به هم زموږ سره هغه شان فرسټ دا 2 به زموږ سره سیکنډ او لکه
مطلب سیم چې کوم الیمنټس راځي کنه دا غاسه کې سویپ کوي نه ولي سویپ کی یار سیم الیمنټس هم سره ببل سارت کی هغه سویپ کیږي نه هغه هم سره سکیپ کیږي اګنور کیږي په خپل ځای پاتې کیږي لکه مطلب په هغه اډر کې لکه اوس دا دوانه چې کوم دی لکه 8 او 2 مونږ سویپ کوو کنه نو ښکاره خبره دا 2 زموږ سره سو شي دا 2 به زموږ سره داسې مخکې راشي دلته دا 2 زموږ سره داسې راشي او دا 8 به زموږ سره دلته راشي نو ګوره 2 چې کوم دی نه بیا هم هغه زموږ سره 2 پرایورټي زموږ سره دوانو په خپل پرایورټي کړل سن دي پرایورټي زموږ سره د انسارټډ لکه مطلب په پاس کې دارې څنګه پاس باندې ودرې 2 نو هم هغه سي پاس تر کوم زموږ سره پاره کې سیکنډ ټایم دی پرایورټي هغه هم دلته سیکنډ ټایم ته دی پرایورټي رااله نو دیټس وای وی کین سے دیټ چې زموږ سره وی کین شورلی said that چې اره بوبل سره زموږ سره سټیبل الګوریتم دی ټایم کمپلیکسټي په بیسټ کیس کې ردی زموږ سره چې کم دی هغه سره چې لاګین دی او کچرته داسې مطلب ورست کیس نه هغه زموږ سره بیا ان سکوير راځي صحیح ده او زموږ سره دی چې کم سپیس کمپلیکسټي او کانستانت ده صحیح ده کانستانت ځکه چې مطلب د په خپل اره کې هم سیمپل او سویپینګ کوي د لپاره د ایکسټرنل د بل داسې یو چې کوم د بل یو داسې سټوریج ضرورت نه چې هغه په تر باندې خپل سویپینګ پرفارم کړي لکه ریډکس سارت شو موږ سره چې کوم د کاونټ سارت شو داسې موږ سره بکټ سارت شو هغه د موږ سره خپل زم سره لکه خاص سیمپل دا قصه وشو صحیح ده دا مثلا سیمپل ببل سارت او په تاسو ما انټیجر هر څه ویل چې دا سارت دی وات ایور بیا زم سره لکه دا یو مسله چې زم سره ډیټا ډیر زیات هیوی ډیټا لکه مطلب خو 5 4 ایلیمنټس واستل دا زم سره میلیون جی 2 میلیون جی اپ ټو ټریلیون جی دا غلطه بیا زم سره ببل سره پاغه قسم لا یو یوزیبل او یو افیشنت یوزیبل سارټینګ الګوریتم نه لري چې بیا ډیر زیات سویپینګ راځي دی چې کوم قصره ټایم کمپلیکسټي دا او د سپیس کمپلیکسټي هغه زیاته سیوا کی امید لرم چې لکه تاسو ډیر زیات خوښ شوي چونکې دا خبرې پکې ضروری وي دیټس وای ما په دې باندې تاسو نه کلاس ریکارډ کو سو تھینکس فار واچینګ او د خپل ځان ډیر خیال ساتئ په دعاګانو کې مې ساتئ تاسو دعا ډیر ضرورت ده ماته صحیح ده سو دعاګانو کې مې همیشه یاد ساتئ تھینکس